درنو لیدونکو السلام علیکم. رحمت الله نبی وای ولسمشر غنی او حمدالله محب افغانستان سقوط کړ. رحمت الله نبی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د حمدالله محب او اشرف غنی پټ تک پاکستان ته د آی اس آی پر مټ د افغانستان ښکاره سقوط عاملین دي. د زیاتوي اوس به هیوادوال په دې پوهیدلی وي چې ولسمشر غنی یوه پروژه وه. ډیر کله پخوانی چارواکي له موقف تر لرې کېدو وروسته ورته څرګندونې کولې چې د خلکو له پراخ غبرګون سره به مخ کېدلې. بل پلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیالانو د افغانستان لپاره د برطانیې له خاص استازي سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ولس نقدي سرمایه بیرته افغان ملت ته وسپاري. دوی زیاتوي چې د افغانستان د سرمایې کنګل کول به د فقر او بیکارۍ سبب شي چې دا به نه یوازې پر افغانستان بلکې پر نور نړۍ هم منفي اغیزې ولري. په دغه لیدنه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي اسلامي امارت د برطانیې په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښو او مثبتو اړیکو ته ژمن دی. بالمقابل له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ولس نقدي سرمایه بیرته زموږ ملت ته وسپاري. د طالبانو د چارو ادارې د معلوماتو په اساس د برطانیې خاص استازي سایمون ګس وویل چې برطانیې غواړي له اسلامي امارت سره د مثبتو اړیکو او اعتماد سازي لپاره کار وکړي او په خبره موږ هم په دې باور یو چې په افغانستان کې فقر او بیکاري د هیڅ چا په ګټه نه ده او په نورو هیوادونو به یې منفي اغیز پرېوځي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.